بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی سیدنا رسول الله وبعد. درنو ورونو او خویندو، تاسې په جریان کې یاستئ چې افغانستان همیش سوړ او واورین جمی لري او د موږ د ملک د خلکو د وګړو اقتصادي وضعیت د موجوده بحرانونو په نتیجه کې تقریبا کمزوري شوې ده. د افغانستان دننه خلک او وګړي عواید نه لري، معاشات، وظایف او کارونه په ډېر ټیټ حد کې دي. نو په دې اساس باندې د ژمي نه د ځان ساتلو دپاره او په سختو سړو او یخنیو کې او واورو کې د ځان او د کور ګرمولو دپاره د وسایلو له جدي کمښت سره مخ دي. د دې په خاطر باندې چې زموږ د هیواد هغه ماشومان چې کورنۍ له شدید فقر سره مخ دي، خدای نخواسته تلف نشي او د یخ او د سړو او د یخنۍ او د واورو له امله له سختو ناروغیو سره مخ نشي او خدای نخواسته خپل ژوند د لاسه ورنکړي. موږ د ملت هغه کمزوري او مریض خلک چې بیچارهګان یا د ډېر عمر درلودونکي دي او یا له مزمنو ناروغیو او سختو دردونو نه کړېږي، هغه د مشکل سره مخ نسی او خدای نخواسته د هغوی ژوند طلب نسی. او په دې اساس موږ په تاسې ټولو غږ کوو چې د اوس نه د غریبو خلکو سره، د نادارو کورنیو سره او د بیچاره وګړو سره د مرستې لپاره آمادګي او چمتووالی ونیسئ. تاسې ته معلومه ده چې د سکرو د ډبرو سکاره او یا لرګي دواړه د ژمي په ورځو کې خپل قیمت لوړوي او بیا خاصتا په داسې وخت کې چې افغانستان د ډبرو سکاره بهر ته لیږدوي. نو طبیعي خبره ده چې نرخونه به د تېرو کلو په پرتله باندې متفاوت دي او دا هم زموږ د ولس دپاره، زموږ د ملت دپاره ملامتونکی حالت ده. نو موږ پخوا له دې چې ژمی راورسیږي او بیا له مشکل سره مخ شو، مخکې له دې باید موږ د دې دپاره څه وقایوي تدابیر ونیسو. احساس خیریه بنسټ سر له همدې لحظې او شیبې د غریبو هیوادوالو سره د مرستې یو سرتاسري او عمومي کمپاین اعلانوي. ټول هغه وروڼه او دوستان چې اقتصادي حالت یې ښه ده، تجارت لري یا کاروبار لري، هغه باید د خپل عاید او د خپلې ګټې یوه برخه د غریبو خلکو د ژمي د ګرمولو دپاره له هغوی سره د ډبرو د سکرو، د لرګیو یا د کمپلې او نورې البسې د مرسته کولو دپاره ځانګړي کړي. احساس ستاسې او د غریبو خلکو ترمنځ د پله حیثیت لري. تاسې کولی شئ په احساس باندې د خپلو مرستو د رسولو لپاره باور وکړي او انشاءالله چې احساس به هره لحظه د افغانستان په هره برخه کې ستاسې مرستې تر اړو وګړو پورې، تر بیچاره وګړو پورې ورسوي انشاءالله. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.